شربت مربت بین تیار کړي دي څه کوې هلکه وڅکېږه دا د نن سبا ملایان پرون دا ټیم یې اذان کړی و نن اذان نه کوي ته وګوره یو منټ لا تېر سوی دی مه کوه هلکه څه کوه سترګې روژې دي ولاړ سه هله ولاړ سه ځه ځئ ځئ هله ځه ولاړ سه نه سمه کولی بلا زما در واک وتلې ده تږی یم تږی شانډواله روژه ماته څو منټه پاته دي ویل شوي دي واک مه راخرابوه ما په پیشمي نانسوار نه دي کړي چې درته خوب شمه ده هغه کساته در چا وکړه وروره څه احتیاط کوه یاره دا ګردو خلکو روژه ده څه چې نسوار دې نه دي کړي نو ته باره د خلکو سره جنګ کوې کم خلک دي السلام علیکم جوړ پخې څنګه شئ جوړې جوړ پخې څنګه شئ جوړې کښېنه بس کښېنه ته ستړی مه مه کوه څنګه د خاله زوه شکر دی خیر ته څنګه د روژې سره بس ښه یو ګزاره کوو هغه تېرېږي الحمدلله نن خو دې ډېر ښېرې د چینې سنیوای خولې نیسه بس هغه دغه یې خامخا د روژې څه تاثیرات دي نو په دې سپېرلي نه نو ما ته اجازه راکړه زه ځم بازار له د روژه مات لپاره یو څه شی مې راوړم خدای په امان السلام علیکم خاله زه څنګه ښه جوړې بیداره یې ژوند په خیر تېرېږي خیر دی ته څنګه یې چیرې دي نن دا کوچنیان چیرې دي چې نه معلومېږي هغه داسې وتلي دي ښه وتلي دي اوی د خاله زوی نن خو دې دا شونډان مې ښې غوړ دي ما خیال روژې خورې زموږ خلک ډېر جالبه دي چې شونډان لږ تازه ووایي وایي روژه خورې او که دې شونډان لږ سپېره ووایي وایي چینې سې نیولی مې نه سستي ده خو هغه کیسه ده چې وایي که لوړ ځمه وایي کورو ته ګوري او که ټیټ ځمه وایي غلا کوي دا مه کوئ یاره په روژه کې خلکو روژه یي څه احتیاط کوئ د خپلې خولې سره مې اوس د خدای په امان دادا دونه خبرې نه شې زغمی بیا مره ګز ما کړه دا څه کوې شرم نه لرې روژه خورې یا روژه نه خورم شربت خورم نو په روژه کې خورې په روژه کې نه خورم